سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یو ځل بیا له تاسو سره پر یو ډېره مهمه موضوع غواړم چې در سره بحث وکړم. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړئ. د نن ورځې موضوع د پاور پکټور. پاور پکټور یو ډېره مهمه موضوع ده په برېښنا کې یا د برق په انجینري کې، خصوصا د انجینرانو لپاره. انجینران باید پر دې باندې پوه شي چې پاور پکټور څه شی ده، په کوم ځای کې کارول کیږي یا چیرته د دې څخه موږ تاسو کار اخیستلی سو، چې دا ډېر غټ یو لوی رول لري که چیرې تاسو په پاور پکټور باندې پوه شئ او په برق انجینري کې تاسو هر ځای ورسره مخامخ کېدلی شي، خصوصا هغه انجینران چې غواړي چې وظیفه ترلاسه کړي یا تازه فارغه شوي وي یا هم کوم پوزیشن یا کوم د وظیفې ته اپلای کړی وي. نو تر ټولو په تخنیکي یا ټکنیکل انټرویو کې لومړنی سوال زیاتره وخت د پاور پکټور په اړه باندې زیات سوالونه کیږي له تاسو څخه چې پاور پکټور څه شی ده، د فارمول څه شی ده، څه ډول پیدا کیږي، څه ډول دغه موږ تاسو اضافه کولی سو یا امپروو کولی سو. او په دا اوس کې موږ تاسو که وګورو په افغانستان کې هم د دې له وجې خورا زیات ستونزې په دغه د برق په شبکه کې رامنځته شوي دي، اما تر اوسه یو خاص مشخصه پالیسي د دې دپاره نشته. راځم موضوع ته. غواړم چې تاسو ته پاور پکټور تشریح کړم. پاور پکټور څه شی ده؟ پاور پکټور لکه څنګه چې تاسو وینئ دا د کوساین زاویه د کرنټ او ولټیج د برق د شدت او ولټیج ترمنځ د کوساین زاویې ته څه وایي؟ پاور پکټور وایي. په ایسي سرکټونو کې، یعنې دا په ایسي برق کې ده، ځکه په ایسي برق کې موږ تاسو فریکونسي لرو. هغلته موږ تاسو که چیرې وګورو ایسي پاور یا برېښنا چې ده خپل ډایرکشن په یوه ثانیه کې تقریبا 80 ځلې یا 50 ځلې چې کوي تبدیلوي، تغییروي، یعنې هغلته ثابت نه وي د جهت دغسې ده د جریان د برق ثابت نه وي، هغلته شوي تغییر خوري، یعنې فریکونسي لري. نو دلته د ولټیج او د کرنټ ترمنځ څه ده؟ یو زاویه موجوده ده چې دې ته پیز ډیفرنس هم وایي. کله دغه کرنټ او ولټیج په یو پیز کې وجود لري او کله هم دوی د پیز له نظره دوی په یو پیز کې نه وي، بلکې د یو زاویې په اساس باندې یو له بل څخه توپیر لري یا شاته او مخته وي. کله کرنټ مخته وي، کله کرنټ شاته وي له ولټیج څخه، چې دې ته پیز ډیفرنس وایي. په دې حالت کې موږ 3 نوعه اصطلاحګانې یا ټرمینالوجي په پاور پکټور کې استعمالیږي، چې یو ته یې یونټي پکټور وایي، پاور پکټور وایي، یو ته یې لاګینګ پاور پکټور وایي، یو ته یې لیډینګ پاور پکټور وایي. چې وروسته بیا دې ته راځم چې که وګورئ موږ تاسو لکه څنګه چې ما په تعریف کې درته وویل، د پاور پکټور عموما د پاور پکټور تعریف ده چې د ولټیج او کرنټ ترمنځ د کوساین زاویې ته پاور پکټور وایي په ایسي سرکټونو کې. همدارنګه په بل اصطلاح کې موږ د ریل یا حقیقي پاور او د ټوټل پاور ترمنځ تناسب یا نسبت ته څه وایي؟ پاور پکټور وایي. کله چې موږ تاسو پاور پکټور پیدا کوو له لاندې فارمولې څخه پیدا کوو، له دغه فارمولې څخه کوساین تیتا مساوي کیږي کیلو واټ پر کیو ای باندې موږ تاسو څه لاسته راکوي؟ موږ تاسو ته پاور پکټور لاسته راکوي. همدارنګه په بل اصطلاح باندې موږ کولی سو چې ولیکو کوساین تیتا مساوي کیږي ریل پاور یا حقیقي پاور تقسیم پر ټوټل پاور یا اپیرنټ پاور باندې. دغه د پاور ټرایانګل یا د پاور مثلث ورته ویل کیږي. دې ته په دې مثلث کې چې دغه زوله د کی وی آر په نامه د ریاکټیو پاور نمایندګي کوي او دا زوله د ریل پاور یا حقیقي پاور چې د په کیلو واټ سره ښودل کیږي او دا پاور چې اپیرنټ پاور چې دغه دواړه پاورونه چې کوي موجود وي په کې د کی وی ای په نامه یادیږي. او دلته ما د یو ګلاس په شکل باندې په یو مخکنی ویډیو کې هم تاسو ته مثال درکړی و. په هغه ویډیو کې ما تاسو ته د ریاکټیو پاور یا اکټیو پاور او اپیرنټ پاور په اړه باندې هم لنډ معلومات درکړي ول چې دا څه وایي. که چیرې موږ تاسو په دغه ګلاس کې وګورو، په دې ګلاس کې که چیرې موږ تاسو کوکاکولا مشروبات واچو، تر دغه اندازې پورې به دغه مشروبات یو خالص کوک وي، خو په یو اندازه 10% یا 0.0% په دغه کې اندازه باندې به څه وي؟
دغه ځګ د کوکاکولا موجود وي. کله چې موږ کوک راچوو ګیلاس ته په عیني وخت کې هم خالص کوک موجود وي هم ځګ موجود وي. کله چې موږ بیا ګیلاس وروسته وګورو تقریبا 60% په پورتنۍ طبقه کې ځګ نیولې وي او 80% چې وي خالص کوک وي. چې دغه خالص کوک چې موږ تاسو یې څښو په مصرف رسیږي دې ته موږ څه وایو ریل پاور حقیقي پاور چې په هغه په سرکیوټ کې په مصرف رسیږي چې په کیلو واټ سره اندازه کیږي. او دغه چې ځګ دی د استفادې وړ نه ده بیا هم موږ تاسو بدن ته داخلیږي په ګیلاس کې هم موجود وي په بوتل کې هم موجود وي د کوک سره یو ځای اما د استفادې وړ نه وي. دا څه ده ریاکټیو پاور ده چې موږ تاسو په ګیلاس کې ځای نیولی ده اما پایده یا د پایدې وړ نه ده د هضمښت وړ نه ده د استفادې وړ نه ده. همچنان په سرکیوټونو کې هم ریاکټیو پاور چې ده د استفادې وړ نه ده هلته استفاده کیږي نه بلکې لکه څنګه چې له سورس څخه راځي بیرته سورس ته ځي په دې شکل سره په سرکیوټ کې قرار لري اما په نتیجه کې چې کوي ضایعات رامنځته کوي موږ ستاسو د ضایعاتو لامل کیږي. په نتیجه کې دغه دواړو ته چې وایي ټوټل پاور وایي چې دا ما په مخکینی ویډیو کې هم تاسو ته تشریح کړی وو د ګلاس په شکل باندې او د پاور انګل ټرانګل یا مثلث په شکل مې هم تاسو ته تشریح کړی وو. د پاور پکتور په اساس باندې موږ تاسو لوډ لرو. کله چې دلته د ولټیج او کرنټ ترمنځ زاویه رامنځته کیږي یا پیز ډیفرنس یا پیز تفاوت رامنځته کیږي چې دغه زاویې ته موږ پاور انګل وایو یا کوساین تیتا هم ورته ویل کیږي کوساین پای هم ورته وایي. دغه زاویه څنګه رامنځته کیږي او ولې رامنځته کیږي دا اصلا د پاور پکتور له نظره موږ تاسو دغه لوډ چې موږ تاسو په کور فابریکه په شبکه او نور ځایونو کې استفاده کوو دا په درو برخو باندې ویشو. لومړی د پاور پکتور له نظره لوډ پر ریزسټیو لوډ سپیغې کې فقط او فقط مقاومت لرونکی لوډ موجود وي لکه LED بالبس که تاسو لیدلي وي ځینې برېښنایي څراغونه چې هغه په هغې کې ریزسټنس موجود وي. همدارنګه انډکټیو لوډ هغه لکه پکه موتور واټر پمپ او دغسې نور سپیغې کې چې وي کوایل یا سمپې چې موجودې وي هغې ته چې وایي انډکټیو لوډ وایي چې دا زیاتره وخت د پاور پکتور د کموالي لامل کیږي. همدارنګه کپاسیټر لوډ چې په هغه لوډ کې چې موږ تاسو کپاسیټر یا خزانونه موجود وي هغې ته موږ چې وایي کپاسیټر لوډ ورته ویل کیږي. پاور پکتور په معنا د یو ده. کله چې پاور پکتور یو وي چې بیا دا وروسته لوډ ته راځم په لوډ کې غواړم چې دغه درې اصطلاحګانې هم درته وښیم او دغه پیز انګل یا ډیفرنس څنګه رامنځته کیږي په لوډ کې. موږ تاسو که چیرې AC سرکیوټ ته وګورو سنګل پیز ته موږ په هغې کې هم کرنټ لرو هم ولټیج لرو. که چیرې موږ دا د فریکونسي په ګراف کې وښیم چې په راتلونکي چې وروسته په ګراف کې تاسو ته درښایم چې څه ډول دغه کرنټ ولټیج یو له بل څخه مخکې او شاته کیږي او دا بالاخره د دې لامل کیږي چې موږ تاسو ته لیګینګ پاور پکتور لاسته راکړي. لیګینګ پاور پکتور تر ټولو بد پاور پکتور ده چې تر ټولو کښته پاور پکتور اندازه موږ ته راکوي چې موږ تاسو د برق بیل اضافه کیږي پاور انرژي ضایع کیږي برق مو ضایع کیږي او دغسې نور مشکلات د سیسټم کې منځته راوړي. لیډینګ پاور پکتور په دې کې بیا کرنټ تر ولټیج د 90 درجې زاویې په اساس باندې چې شوي مخکې وي. وروسته بیا درته ښایم چې دلته ما درته ښودل چې دې ته پیژر ډایګرام وایي یعنې کرنټ او ولټیج دغسې د زاویې مثلا دا ولټیج ده او دا چې ده کرنټ ده دغسې د یو زاویې په شکل باندې قرار لري او دا په یو پیز کې دي یعنې دواړه په یو پیز کې دي هم کرنټ هم ولټیج چې دا د پیزر ډایګرام یا د پیزر حالت ورته ویل کیږي. چې غواړم چې تاسو ته یې په دغه لوډ د پاور پکتور له نظره لاګینګ لیډینګ په ډایګرام کې درته وښیم. نو دوستانو لکه څنګه چې ما درته وویل چې په یو جدول کې په دغه ګراف کې غواړم چې د پاور پکتور د تاسو ته وښیم چې پاور پکتور او خصوصا ما لکه څنګه چې ما درته وویل چې پاور پکتور عبارت دی د ولټیج او د کرنټ ترمنځ د کوساین زاویې ته چې وایي پاور پکتور وایي. په بلې اصطلاح کې موږ تاسو د ټوټل پاور د ریل پاور او ټوټل پاور ترمنځ تناسب یا نسبت ته چې وایي پاور پکتور وایي.
نو لکه څنګه چې ما درته وویل چې موږ د پاور فیکټور په اساس باندې لوډ په درو برخو باندې ویشو یو ريزسټیو لوډ ده یو کپاسټیو لوډ ده انډکټیو لوډ ده نو د همدغه لوډ په اساس باندې غواړم تاسو ته وښیم د فریکونسي په ډایګرام کې د هغې پیزر ډایګرام کې تاسو دا وښیم چې کله زموږ ريزسټیو لوډ لرو زموږ پاور فیکټور څنګه وي څنګه کله چې موږ انډکټیو لوډ ولرو زموږ پاور فیکټور څنګه ده او څنګه چې موږ که چیرې موږ تاسو کپاسټیو لوډ ولرو نو زموږ تاسو پاور فیکټور څنګه دی تر ټولو مهمه خبره دا ده څومره چې زموږ تاسو پاور فیکټور لوړ وي هغه تر ټولو بهترین پاور فیکټور باید زموږ تقریبا 0.9 15 8 خو ټولو سره یو د کله چې دا کوسین زاویه د ولټیج او د کرنټ ترمنځ 0 وي نو د 0 کوسین مساوي کیږي له یو سره نو دا تر ټولو بهترین پاور فیکټور ده خو په حقیقت کې دا یو نه وي د اقل د څه کم یعنی پاور فیکټور مولوي خو که چیرې دا اویا وي شپېته وي 50 وي دا تر ټولو کم پاور فیکټور ده او موږ تاسو د برق له بیل زیاتیږي برېښنا زیات رامنځته کیږي همدارنګه موږ سیستم هم هغه کپاسټي د سیستم چې د هغه هم په صحیح توګه باندې کار او فعالیت نشي ترسره کولی نو اوس راځم دلته د لوډ په اساس باندې تاسو ته پاور فیکټور وښیم چې په کم لوډ کې پاور فیکټور په کم اساس باندې کمیږي یا زیاتیږي تاسو په دې جدول کې وینئ لکه څنګه چې ما درته وویل موږ درې نوع لوډ لرو ريزسټیو لوډ انډکټیو لوډ کپاسټیو لوډ تاسو خو وینئ د ريزسټر دا د ريزسټر علامه ده او دا هم سورس ده ایسي کرنټ د ایسي یا متناوب جریان سورس ده او دا انډکټیو ده دلته مو هم کپاسټیو ده یعنی دا پیور یا خالص ريزسټیو لوډ ده دلته خالص انډکټیو لوډ ده او دلته خالص کپاسټیو لوډ ده او دلته وی فارم یا دغه ګراف یا د فریکونسي ګراف یا د چې مثلا بیا په فریکونسي ګراف کې موږ د ولټیج او کرنټ ترمنځ د زاویې موږ ته معلومیږي چې که چیرې ريزسټیو لوډ وي څه رقم ده او که کپاسټیو لوډ همدارنګه که انډکټیو لوډ وي د دوی ترمنځ دغه زاویه په څه ډول په دې ګراف کې موږ تاسو کولی شو چې معلومه کړو یا څه ډول زاویه رامنځته کیږي کمه یې زیاته وي یو له بل څخه په کومه فاصله باندې یو له بل څخه د ولټیج او کرنټ لرې وي په ګراف کې همدارنګه دا د پیژر ډایګرام ده چې د دې ترمنځ زاویه درښایي او نو اوس راځم اول موږ راځو ريزسټیو لوډ ته په ريزسټیو لوډ لکه څنګه چې ما درته وویل په موږ په کور کې څراغونه لرو LED بلبس ته داسې نور هغه کې چې هغې کې ريزسټنس یا مقاومتونه استفاده شوي وي په دې لوډ کې که تاسو د دې دغه فریکونسي ګراف ته راسئ دا د فریکونسي ګراف ته په دې زرغون خط باندې لکه څنګه چې دا ولټیج ده او په دې سره خط باندې به کرنټ چې ده ښودلی ده دا 0 ده له 0 څخه دلته دوی دواړه هم کرنټ هم ولټیج له 0 څخه شروع کیږي ولټیج همدارنګه کرنټ له 0 څخه شروع کیږي په یو حالت کې دوی ماکسیمم یا اعظمي نقطې ته رسیږي په یو نقطه کې دوی دواړه 0 ته کېږي رسیږي همدارنګه که د دوی پیزر ډایګرام یا د زاویې ترمنځ وګورئ نو د دوی ترمنځ چې د زاویه 0 ده هم کرنټ ماکسیمم ده هم ولټیج ماکسیمم ده دواړه منیمم او دواړه تر ټولو 0 کېږي هم په یوه نقطه کې ماکسیمم یا تر ټولو اعظمي نقطې ته هم په یوه نقطه کې رسیږي نو دوی ترمنځ زاویه چې ده 0 ده یعنې دلته تیتا مساوي کېږي له 0 سره نو کوسینس د 0 مساوي کېږي کوساین د 0 مساوي کېږي له یو سره چې دا تر ټولو ښه پاور فیکټور ده یعنې موږ تاسو په ريزسټیو لوډ کې تر ټولو ښه پاور فیکټور خو په حقیقت کې په حقیقي دغه کې موږ تاسو ته ريزسټیو لوډ کې هم یو څه ضایعات موجود وي یعنې ریاکټیو پاور وي تقریبا 0.9 0.8 دغه شاوخوا موږ ته پاور فیکټور لاسته راکوي همدارنګه که چیرې موږ راسو انډکټیو لوډ ده په انډکټیو لوډ کې که تاسو وګورئ ولټیج دلته 0 ده اما کرنټ په دې ځای کې څه ده ماکسیمم ده یعنی تر ټولو اعظمي نقطه کې ده یعنی کرنټ سیده د ولټیج د برق شدت څه ده دا تر ولټیج څه ده شاته ده یعنی شاته ده لاګینګ نو دلته دا 0 ده همدارنګه دلته دا ماکسیمم ده دلته کرنټ څه ده 0 ده د 90 درجې په اساس باندې چې مثلا دلته پای 1/2 یعنی 1/2 باندې یعنی دلته 90 درجې دلته 180 درجې دلته 380 درجې یو مکمل سایکل یا دوره پوره کوي نو که دلته د موږ د دې پیزر ډایګرام ته راسو نو څه ده یعنی دلته کرنټ ماینس یا منفي ده تر ولټیج شاته ده ولټیج مخکې ده او دا شاته ده نو ولټیج کرنټ څه ده
شاته پاتې کېږي سیدې حالت ته لاګینګ پاور فیکټور وایي لاګینګ پاور فیکټور وایي سیدا په انډکټیو لوډ کې دا حالت رامنځته کېږي هغه لوډ چې لکه پکه واټر پمپ او دغسې نور هغه څه چې په هغې کې سیمپې چې موجود وي هغه چې کوي زموږ تاسو تر ټولو پاور فیکټور راکښته کوي زموږ تاسو د برق بل زیاتېږي برق مو ضایعات مو زیاتېږي همدارنګه دغه سیستم هم ضعیفه کوي کمزوري کوي یعنی هغه د کپاسیټي سیستم ډېره ضعیفه وي چې دلته دا 90 درجې ده نو کله چې موږ تاسو د 90 درجو کوسنس پیدا کړو چې بیخي تقریبا ډېر کم پاور فیکټور موږ تاسو ته لاسته راکوي چې دا بیا زه وروسته په یو مثال کې تاسو ته واضح کوم همدارنګه راځو کپاسیټیو لوډ ته لکه څنګه چې دلته یو کپاسیټیو له منبع متناوب جریان له منبع سره وصل ده په کپاسیټیو لوډ کې بیا پاور فیکټور سره کم دی که دغې موږ دغه فریکونسي ګراف ته راسو دلته کرنټ تر ولټیج مخکې ده یعنی پازیټیو ده او چې د ولټیج صفر ده دلته کرنټ 0 ده ولټیج مکسیمم ده یعنی کرنټ تر ولټیج مخکې ده چې دې حالت ته لیډینګ پاور فیکټور وایي لیډینګ پاور فیکټور وایي یعنی دواړه په یو پیس کې نه دي لکه څنګه چې ما درته وویل که چیرې دوی په یو پیس کې وي لکه په اول حالت کې نو بیا دوی ترمنځ زاویه صفر ده تر ټولو ښه پاور فیکټور ده یعنی دوی ترمنځ د زاویې توپیر کم ده یعنی په څومره اندازه چې د دغه ولټیج او کرنټ ترمنځ زاویه څومره کمیږي هغومره زموږ تاسو پاور فیکټور لوړیږي او تر ټولو ښه پاور فیکټور او چیرې دا زاویه زیاتېږي زموږ تاسو د پاور فیکټور سطحه چې کېږي لو پاور فیکټور تر ټولو کم پاور فیکټور موږ ته لاسته راکوي چې کم پاور فیکټور موږ تاسو لپاره تر ټولو بد د زموږ تاسو د سیسټم لپاره نو که تاسو وګورئ چې دلته بیا کرنټ د 90 درجې په اساس باندې یعنې مثبت ده او ولټیج چې ده هغه صفر وي نو کرنټ له ولټیج څخه مخکې وي کرنټ له ولټیج څخه مخکې وي چې دې حالت ته لیډینګ پاور فیکټور وایي چې دلته هم د 90 درجې په اساس باندې کرنټ له ولټیج څخه مخکې وي په انډکټیو لوډ کې د کرنټ د ولټیج څخه د 90 درجې په اساس باندې شاته وي لکه په دغه کې ګراف کې چې ما درته وښودی چې دې ته لیډینګ پاور فیکټور وایي چې دغه پیزر ډایګرام ده اوس راځم په یو مثال کې تاسو دا واضح کوم که چیرې موږ مثلا د دې زاویه څومره راکمیږي نو زموږ پاور فیکټور په کم ډول سره زیاتېږي راځم و مثال ته نو دوستانو لکه څنګه چې ما درته وویله چې غواړم په یو مثال کې تاسو ته وښیم اوس راځم دلته مثال ته چې څنګه کولی شو چې موږ پاور فیکټور د زاویې په کموالي سره څومره لوړیږي زموږ تاسو د پاور فیکټور یا سیسټم دغه افیشنسي چې ده یا مؤثریت چې ده لوړیږي چې دا څنګه له دې سره تړاو لري له زاویې څخه لکه څنګه چې ما په بل پاراګراف کې تاسو ته وښودل د دوی ترمنځ زاویه لکه په اول دغه کې چې ما درته وویل د دوی ترمنځ زاویه صفر ده چې تیتا مساوي کېږي له صفر سره کاس تیتا یا کوسین ده صفر مساوي دی له یو سره دا تر ټولو ښه پاور فیکټور ده لوړ پاور فیکټور ده خو په حقیقت کې دومره نه وي تقریبا 0.90 0.80 شاوخوا دغسې وي په ريزسټیو لوډ کې یعنې مقاومت لرونکي لوډ کې وي خو که چیرې موږ د سنګل پیز فارمولې ته راسو چې پی مساوي کېږي وي ضرب آی کوسین تیتا یعنی دا کاس تیتا یا کوسین تیتا چې دا زاویه چې ده دا موږ چې شي دا پاور فیکټور ده نو موږ پی مساوي کېږي وي ضرب آی ضرب یو چې د کوسین تیتا په ځای باندې موږ یو لیکو یو چې ده چې پی مساوي کېږي وي ضرب آی یعنی په دې کې چې ده پاور فیکټور یو ده یا هغه دغه څخه مساوي کېږي نو کاس موږ ویلو چې د پاور فیکټور فارموله چې ده لکه کاس تیتا مساوي کېږي کیلوواټ پر کیویې باندې نو کیلوواټ مساوي کېږي کاس تیتا ضربي کیویې یعنی کله چې موږ یو په کیویې کې ضرب کړو نو کیلوواټ مساوي کېږي له کیویې سره کیویې معنا ټوټل پاور ده هغه پاور چې موږ تاسو یو دغه ته ورکوو یو لوډ ته ورکوو یا کوم برېښنایي وسیلې ته نو دلته څومره پاور چې موږ ورکوو هماغه په مصرف رسېږي له هغې څخه زیات په مصرف نه رسي یعنې دلته دواړه مساوي دي یعنې ریل حقیقي پاور او کیویې دواړه مساوي وي په چیش کې په ريزسټیو لوډ کې یعنې دومره ضایعات نه وي موجود خو که چیرې موږ راسو دغه ته دغلته یو مثال ته مثلا د مثال په ډول موږ یو سرکیوټ لرو چې دلته انډکټیو لوډ هم ده ريزسټیو لوډ ده یو متناوب جریان سورس سره مبسته کړی ده په دې کې که چیرې د مثال په ډول دلته دغه ترمنځ
ځکه د انډکټیو لوډ ترمنځ زاویه چې ده 90 درجې وي خو موږ دلته یو ريزستیو لوډ هم ور اضافه کړی ده نو دا زاویه تقریبا په دې شکل سره راځي چې د دغه لوډ ترمنځ زاویه څو راځي 80 سوله 80 نو کاس یا کوساین د 80 درجو مساوي کیږي 1/2 څخه چې مساوي کیږي له 0.5 سره 0.5 سره که چیرې موږ 100 واټه یو شی ولرو 100 واټه لوډ ولرو دا به څومره پاور فیکټور به د دې لپاره موږ څومره برق ته ضرورت ده 100 واټه دپاره کیوې ته څومره کیوې ته ضرورت ده نو موږ کوساین تیتا لرو چې 80 درجې ده او همدارنګه دغه هم لرو واټ هم راکړل شوی دی یعنې حقیقي پاور هم راکړل شوی ده اوس موږ تاسو چې پیدا کوو لکه موږ چې ویلو کوساین پاور فیکټور پیدا کوو کوساین تیتا مساوي کیږي کیلو واټ ټی پر کی وی ای باندې پر کی وی ای باندې اوس دا خرابوم تاسو شاید نوٹ کړی وي لکه څنګه چې کوساین تیتا پر ځای باندې موږ دغه لیکو 0.5 یعنی کیویه مساوي کیږي کیویه ضربی 0.5 مساوي کیږي له څو سره له 100 حقیقي پاور سره واټ سره اوس دواړې خواوې موږ پر 15 باندې په 0.5 باندې تقسیموو چې دلته به کیویه مساوي سي کیویه موږ پیدا کوو چې موږ څونه پاور ته ضرورت لرو تر څو دغه کیو په هغه صورت کې چې د دې ترمنځ زاویه 80 درجې وي د 80 درجې زاویه کوساین 0.5 راځي نو 100 واټه تقسیم پر 0.5 باندې که چیرې موږ دا پر 0.5 باندې تقسیم کو نو دا به مساوي سي له څو سره 200 سره 200 کیویه سره یعنی موږ 200 واټه سره یعنی 200 کیویه ته موږ ضرورت لرو تر څو دغه یعنی دومره د دې ترمنځ توپیر راځي یعنی که چیرې زاویه 80 درجې وي اوس که چیرې موږ دا زاویه مثلا دا زاویه چې د انډکټیو لوډ او لوډ زاویه چې 90 درجې ده موږ مخکې 80 درجې که دا پلای موږ 10 درجې کوو په 10 درجې کې به د دې دغه څو راسي پاور فیکټور یا د دې لوډ د 100 واټه د مصرف لپاره به د دې دغه څومره برېښنا ته ضرورت ده نو لکه څنګه چې دوستانو په مخکني سوال کې ما تاسو ته ویل چې مثال مې درکړی و چې کله چیرې موږ په انډکټیو لوډ او ريزستیو لوډ یو ځای ولرو او په دې کې مثلا لکه څنګه چې د انډکټیو لوډ کې زاویه د ولټیج او کرنټ ترمنځ چې د 90 درجې ده یعنی کرنټ سیده 90 درجې څخه 90 درجې په زاویه په اساس باندې په اندازه باندې له ولټیج څخه شاته ده یعنی ماینس ده نو که موږ چیرې ريزستیو لوډ ورسره ولرو نو بیا موږ ول که چیرې دا زاویه د ريزستیو لوډ له وجې تقریبا 80 درجې ته راټیټه سي لکه دلته چې موږ ویل نو موږ د 100 واټه لوډ دپاره به څومره انرژي ضرورت لکه څنګه چې په مخکې سوال کې اوس د همدغه 100 واټه لوډ دپاره موږ که چیرې دغه زاویه چې انډکټیو لوډ ده په انډکټیو لوډ سره تر څنګ موږ ريزستیو لوډ هم لرو په یو سرکیوټ کې که چیرې دغه ريزستیو لوډ یا کپاسیټیو لوډ اضافه کړو یعنی دغه زاویه چې 90 درجې ده دا که چیرې موږ 10 درجې ته راولو نو د 10 درجې کې د مثلا د ولټیج او د کرنټ ترمنځ که چیرې د زاویه 10 درجې وي نو پاور فیکټور به څومره وي او د 100 واټه لوډ دپاره به موږ ته څومره کیویې برېښنا ته ضرورت دی ټوټل پاور ته سي تر څو دغه 100 واټه وسیله برېښنايي وسیله وچلوي نو د کوساین د 10 درجې مساوي کیږي له 0.8 سره نو کوساین تیتا سي پاور فیکټور ده موږ ویل چې کیلو واټ پر کیویې باندې ده سي موږ ته کوساین تیتا مساوي کیږي 0.8 دومره سره
دغه زاویه نو دا مساوي کیږي نو که چیرې موږ کیویې پیدا کوو نو د کیویې د پیدا کولو لپاره موږ وایو چې کوساین تیتا مساوي کیږي کیلوواټ پر کیویې باندې نو دلته موږ دغه لرو کوساین تیتا لرو 100 واټ یا 100 واټ او لوډ هم لرو نو کیویې چې شو پیدا کوو نو ډایرکټ دا دغه ته راځم د دې حلول لپاره چې دا بیا پر دواړو خواوې پر 0.8 باندې تقسیموو چې کیویې مساوي کیږي 100 تقسیم پر 0.2 سره چې موږ ته په مجموع کې 115 کیویې برېښنا ته ضرورت وي تر څو موږ 100 واټه برېښنایي وسیله وچلوو په مخکیني سوال کې چیرې چې زاویه 80 وله نو موږ ته د 100 واټه برېښنایي وسیلې لپاره موږ 200 کیویې برېښنا ته ضرورت درلودی تاسو خپله فکر وکړئ یعنې څومره توپیر لري د زاویې په کموالي سره کله چې له 80 درجې څخه موږ 10 درجې ته زاویه راکمه کړله نو دومره راکم سو دغه ضایعات یا دغه موږ راکم سو نو په دې شکل سره دا پاور پکټور چې ده موږ تاسو په برېښنایي وسیلو کې په سیسټمونو کې خورا مهم ده کارول کیږي او موږ په نظر کې نیسو مخکې له مخکې چې موږ سیسټم ډیزاینوو د هغې ټولو وسیلو پاور پکټور په نظر کې نیسو بیا په هماغه اساس باندې موږ سیسټم ډیزاینوو دا ډېر مهم ده د برق انجینرانو لپاره چې په بله ویډیو کې تاسو ته د خازنونو یا کاپیسیټر بانک په اړه باندې معلومات وړاندې کوم تر څو د دغه پاور پکټور د لوړولو لپاره موږ بیا چې کوو د خازنونو بانک یا کاپیسیټر بانک ډیزاینوو او هغه په سیسټم کې ځای پر ځای کوو تر څو زموږ تاسو د برېښنا بل راکم سي همدارنګه مو ضایعات کم سي او د ولټیج ریګولیشن د لوړولو لپاره مو هم یو څه کړي وي نو دا لنډ معلومات د پاور پکټور په اړه باندې دا یو خورا مهم ټاپک ده په انجینري کې د انجینر لپاره خورا مهم ده او دا په زیاتره وخت کله چې تاسو جاب ته دغه کوئ اپلای کوئ یا مثلا د کومې وظیفې لپاره مو اپلای کوئ نو تاسو څخه زیاتره وخت هغه وظیفې چې په فابریکو کې په دغه کې وي نو له تاسو څخه په دې اړه مشکل دغه کېږي پوښتنې کوي چې دا په انډسټري یا دغه کې صنعتي کمپنیو کې د برېښنا په شبکه کې په توزیع کې خورا مهم رول لري چې باید دغه تاسو زده کړئ او ورباندې پوه سئ خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ دغه ویډیو له خپل ملګرو سره شریکه کړئ تر څو زیات خلکو ته معلومات ورسیږي نو په راتلونکي ویډیو کې بیا زه تاسو ته د دغه پاور پکټور چې کله موږ لو پاور پکټور رامنځته کېږي یا ضعیفه پاور پکټور وي کم پاور پکټور څنګه موږ یې لوړولی سو ډیزاینوو چې د هغې دپاره کیپیسیټر بانک ډیزاینوو چې د هغې دپاره بیا زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته دغه طریقې درښایم نو ډېره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ